قرآن حکیم دا د رب ذوالجلال کلام دی او په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل کړی دی. رونو که یو انسان ځان الله ته ورنږدې کول غواړي، د دې قرآن په ذریعه باندې به رب ذوالجلال ته ځان ورنږدې کې. دې قرآن کې الله پاک ډېر زیات خیر او برکت ښودی دی. که دا قرآن ښکلی نو په دې ښکلولو کې هم ثواب دی، که دې قرآن ته ګورې رونو دې په کتو کې هم ثواب دی، که دا قرآن حکیم په ترجمه باندې زده کوې نو په هغې کې هم ثواب دی، که دا قرآن حکیم په ناظره باندې وی په هغې کې هم ثواب دی، او که دا قرآن حکیم رونو یادې نو په هغې کې هم ثواب دی، که د دې قرآن تلاوت کې رونو په هغې تلاوت کې هم ثواب دی. او داسې لازمه نه ده چې ته په معنا باندې پوهېږې نو ثواب به درته ملاویږي، او که په معنا باندې نه پوهېږي نو ثواب نه ملاویږي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې د کتاب الله یو حرف ولوس فله به حسنه، په دې یو حرف باندې دته یو نیکي ملاویږي. والحسنة بعشر امثالها، او دا نیکی یو پلسته. او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي لا اقول الف لام میم حرف، زه داسې نه ویم چې الف لام میم حرف دی، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ځان له حرف تر مسما په اعتبار سره، لام ځان له حرف تر مسما په اعتبار سره، میم ځان له حرف تر مسما په اعتبار سره. نو یو الف لام میم چې انسان وي رب ذوالجلال په 13 نیکۍ ورکوي 13. او د دواړو جهانو سردار مبارک په مثال کې الف لام میم وی ځکه چې د الف لام میم دا معنا داسې ده چې تاویلی معناګانې او هغه مرادونه علماو بیان کړي دي، لیکن د دې هغه خپله معنا الله پیغمبر ته معلومه ده. نو د دواړو جهانو سردار مبارک په مثال کې الف لام میم پیش کړ. که د دې قرآن په معنا پوهېږي او که نه پوهېږي، خو په یو حرف به درله الله 10 نیکۍ درکوي. زمونږ د فقه 4 امامان تیر شوي دي. یو امام پکې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دی. دا د 10 لاکو احادیثو حافظو، 10 لاک احادیث رونو د تیادو، او ډیر زیات تقوادار او فریضګار او متقی انسان تیر شوی دی. د حرامو نه هوسکه چې د مشتبهاتو نه هم د ځان ساتلی دی. یو ځل کور ته راغی نو بیبي ورته ډوډۍ کېښوده، چې هغه روټۍ ورته کېښوده ورته یې وی یاره دا روټۍ زه نه خورم. بیبي ورته وی دا روټۍ ولې نه خورې؟ وی د دې روټۍ نه ماله د حرامو بوی راځي. هغې ورته وی چې حرام پکې د کوم ځای نه رالل؟ اوړه زمونږ د خپل کور دی، خشاک زمونږ د خپل کور دی، اوبه زمونږ د خپل کور دی، نو دا حرام پکې اخر رالل د کوم ځای؟ امام احمد ابن حنبل صاحب ورته وی هر څه چې دي خو د دې نه ماله د حرامو بوی راځي. وی دا روټۍ نه خورم. هغوی چې لږ سوچ وکړو، یاره وی معلومیږي داسې چې دا حرام پکې د بل ځای نه راغلی دی، ځکه دا خمبیره منګه د پلانکو نه راغشتې ده، نو معلومیږي دا چې دا حرام پکې د هغې ځای نه راغلی دی. دا چې کوم صاحب د کشف او د کرامت خاوندانی دا په دې باندې پوهېږي.